بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو ټیم ډیر نه خرابو ډیر زیات مهم کلاس دی تاسو ته یو ریکوست کوم چې تاسو کلاس تر پای پورې وګورئ نو دا کلاس به تاسو لپاره ډیر زیات مهمي په دې کلاس کې به موږ دا کوو چې کله به یو مریض ډاکټر سره په انګلیسي کې څنګه خبرې کوي راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کوو پیلنی سنټنس موږ سره سره هاو آر یو فیلینګ ناو ته اوس څنګه یې کو چېرته موږ د یو مریض نه تپوس کوو چې ته اوس څنګه یې نو موږ به ورته په انګلیش کې ویلی شو هاو آر یو فیلینګ ناو I am feeling good زه اوس ښه یم که موږ چېرته یو کس ته وي چې زه اوس ښه یم یعنې که موږ نه چېرته یو کس پوښتنه وکړي چې ته څنګه یې هاو آر یو فیلینګ ناو که داسې پوښتنه تاسو نه چا وکړه او ته ورته وایې چې زه اوس ښه یم نو په انګلیش کې به ورته وایې I am feeling good now یعنی good now د دې مطلب دا دی چې اوس وخت کې چې کومه دی زه څنګه یم ښه یم ډېر ښه یم you have a runny nose ستا پوزه را بهیږي یعنی که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې ستا پوزه را بهیږي یعنی د پوزې نه چې کله نزله روځي کومې اوبه چې ترې روځي دې ته موږ څه ویلی شو runny nose یعنی ستا پوزه را بهیږي نو په انګلیش کې به ورته وایي you have a runny nose my health is down زما طبیعت خراب دی که موږ چېرته یو کس ته وي یا موږ یو ډاکټر له لاړ شو او موږ ډاکټر ته وي چې زما چې کوم طبیعت دی یعنې زما چې کوم موډ دی دا بالکل خراب دی نو په انګلیش کې به ورته ویلی شو my health is down health is down د دې مطلب دا دی دا به موږ په کوم ځای کې استعمالو دا به موږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې زموږ طبیعت چې کوم زموږ د بدن چې کوم سچویشن یې هغه خراب وي نو health is down the doctor diagnosed the disease د ډاکټر د بیماری پته ولګوله یعنی تاسو به ډېر وخت کې داسې لیدلي چې کله یو مریض بیمار شي او د هغه د بیماری پته نه لګي نو کله چې د بیماری پته ولګي دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ډایګنوسټ یعنی تاسو به دا ښکاري د ډاکټر ډایګنوز د ډیزیز یعنی ډاکټر چې کومه ده په مریض کې چې کومه بیماري و د هغې پته یې ولګوله یعنی چې په ده کې کومه بیماري ده health is a great blessing صحت ډیر غټ نعمت دی یعنی که موږ چېرته وایو چې صحت چې کومه دی کله چې انسان روغ جوړي دا یو غټ نعمت دی نو په انګلیش کې به ورته ویلی شو health is a great blessing blessing څه ته وایي blessing چې کومه دی دا یو نعمت ته وایي او great blessing مطلب دا دی چې یعنی ډیر غټ نعمت دی صحت چې کومه دی دا د الله تعالی غټ نعمت دی موږ سره how is he now اوس هغه څنګه دی یعنی که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو مثال خبره ستاسو کلي کې یو کس بیمار دی او ته د هغه د ورور نه تپوس وکړې چې اوس هغه څنګه دی یعنی د هغه باره کې دې تپوس وکړې د یو سړي باره کې نو په انګلیش کې ورته ویلی شي how is he now یعنی اوس وخت کې هغه څنګه دی یعنی بیماری نه ښه شوی او که نه he is just okay بس هغه اوس ټیک دی یعنی که موږ ورته بیا چېرته وي چې بس اوس وخت کې چې کومه دی هغه بالکل ټیک ټاک دی نو په انګلیش کې ورته موږ سمپل څه ویلی شو he is just okay جسٹ اوکے مطلب چې کومه دی اوس بالکل هغه ټیک دی یعنی اوکے مطلب څه دی اوکے خو موږ دې لپاره مې استعمالو چې اوکے یا ټیک دا که تاسو څوک یو کس وي چې دا کار وکړه نو ته ورته وایې اوکے نو د اوکے مطلب څه دی ټیک ده دا کار به زه وکړم do I look sick آیا زه ناجوړه ښکارم یعنی که موږ چېرته طبیعت خرابي کله کله د انسان چې طبیعت خرابي نو هغه وایي چې زما چې کوم دی دا شکل چې کومه دی زما چې د مخ دا کومه دغه دی سټرکچر دی یا کوم سچویشن دی زما د مخ نو دا به هم ټیک نه ښکاري یعنی که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړئ چې زه بیمار ښکارم آیا زه ناجوړه ښکارم او که نه نو په انګلیش کې به ورته وایې do I look sick my eyes are watering زما په سترګو کې اوبه راځي یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه زما په سترګو کې اوبه راځي د اوبو مطلب دا چې کله د انسان سترګو نظر کې مسله راشي نو دې نه یو اوښکه راځي اوښکه خو تاسو پیژنئ نو دې ته موږ ویلی شو واټرینګ نو تاسو به ورته وایي my eyes are watering یعنی زما سترګو کې اوبه راځي take care of your health د خپل صحت خیال ساته که موږ چېرته یو کس ته وي چې د خپل صحت خیال ساته یعنی صحت چې کومه دی دا تاسو ته ما مخکې مې ویلې چې صحت چې کومه دی دا د الله تعالی یو نعمت دی نو موږ له پکار دی چې موږ په یخنۍ کې یخې اوبه نسکو دا نه کړو نو موږ به د خپل صحت خیال ساتو نو په انګلیش کې به ورته وي take care of your health my teeth are bleeding زما د غاښونو نه وینه روانه ده دې کې به موږ داسې ویل شو my teeth
نو دا موږ ټیت نشو ویلی، دا موږ ټوت ویلی شو. ما نه ایډیټینګ کې غلطي شوې ده. TOOTH ټوت، ټیت نه ده. ټیت یو غاښ ته وایي او ټوت چې کومه ده دا ډېر غاښونو ته وایي. نو تاسو به ورته په انګلیش کې وایي چې زما د غاښونو نه وینه روانه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي my teeth are bleeding. وینه چې د یو ځای نه روانه. my body is tired. زما بدن ستړی دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي کله چې انسان بیمار شي که نه هغه ډېر زیات ستړی، یعنې که په هغه باندې ته پیاده مزل کوي نو هغه هم نشي کولی. نو که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زما بدن ستړی دی، یعنې بالکل ګرځېدی نه شم یا یو کار نه شم کولی، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ my body is tired. tired څه ته وایي؟ دا وایي ستړی ته. کله چې انسان ستړی شي کار وغیره نشي کولی. my eyesight is poor. زما نظر کمزوری دی. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زما نظر کمزوری دی، نو په انګلیش کې ورته موږ سمپل څه ویلی شو؟ my eyesight is poor. eyesight چې کومه دی، eyesight موږ څه ته وایي؟ دا د انسان چې کم نظر د انسان چې کم هر څه یې دي ته ویلی شي eyesight. او پور چې کومه دی دا موږ څه ته ویلی شو؟ دا کمزوري ته، یعنې چې کار کم کوي. my head is splitting. زما سر شلیږي. یعنی دا به موږ په کوم ځای کې استعمالو؟ my head is splitting. د دې مطلب دا دی کله چې د انسان تبه شي که نه او د انسان دا رګ دا سر داسې شي چې مطلب بالکل شلیږي، یعنې رګونو کې دا وینه ډېره په تیزۍ سره روانه وي. نو که ته چېرته یو کس ته وایي چې زما سر شلیږي نو my head is splitting. splitting چې کله یو څیز مات کړي نو هغې ته ویلی شي splitting، خو دلته مطلب دی شلیدل. I cannot control my anger. زه خپله لوږه نشم قابو کولی. یعنې که کله چېرته انسان اپریشن کوي، د اپریشن نه مخکې چې کومه ډاکټر هغه ته وایي چې ته به نه اوبه څکې نه به خوراک کې، او که بیا چېرته یو مریض وي یا تاسو وایي چې زه خپله لوږه نشم قابو کولی، I cannot control my anger. anger چې کومه ده دا لوږې ته وایي، یعنې انسان چې کله وږی شي. I have an earache. زما په غوږ درد دی. یعنې که ته چېرته یو کس ته وایي چې زما په دې غوږ کې درد دی یا مې په غوږ باندې درد دی، نو ته ورته ویلی شي I have an earache. earache چې کومه دی دا موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ ویلی شو د غوږ درد ده. یعنې په غوږ باندې چې کم درد راشي، کم تکلیف راشي، دې ته تاسو څه ویلی شي؟ earache. یعنې دا تاسو زده کړئ، دا ډېر زیات مهم ټکی دی. I have headache. زما په سر درد دی. یعنې کله چې ستاسو په سر باندې درد دی او تاسو یو کس ته وایي چې زما په سر باندې درد دی، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شي I have headache. یعنې head چې کومه دی دا موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ سر ته ویلی شو. خو کله چې د انسان په سر باندې کم درد دی نو دې ته به موږ ویلی شو headache. یعنې headache څه ته وایي؟ دا د انسان په سر باندې چې کم تکلیف بوج درد دی دې ته وایي headache. I have bloated stomach. زما په خېټه کې ګیس دی. یعنی تاسو به دا هم کتلی کله چې انسان خوراک وکي او د هغه خوراک نه هضمیږي، یعنی په معده کې څه مسلې او ته وایې چې زما په خېټه کې ګیس دی، یعنی ګیس داسې چې ستا چې کوم خوراک کړی هغه نه هضمیږي او تا باندې تکلیف یې خېټه کې دی، درد دی، نو په انګلیش کې به څه ویلی شي؟ زما په خېټه کې ګیس دی. I have bloated stomach. یعنی bloated stomach چې کومه دی دا څه ته وایي؟ کله چې د انسان په خېټه کې ګیس وي. He is a lamb of one leg. هغه په یوه خپه ګوډ دی. یعنی کله چې انسان په یو خپه باندې ګوډي نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ lamb of one leg. یعنی که ته چېرته یو کس یادوي چې هغه په یو خپه ګوډ دی نو په انګلیش کې به وایې he is a lamb of one leg. lamb څه ته وایي؟ ګوډ ته موږ ویلی شو. consult a doctor. طبیب سره مشوره وکړه. یعنی که موږ چېرته یو مریض ته وایي چې هلکه یو مریض تا له راشي او تا ته وایي چې ما کې خو دا مسله ده، او ته ورته وایې چې یو طبیب سره یا یو ډاکټر سره ته څه وکړه؟ مشوره وکړه چې یعنې زه څه وکړم، نو په انګلیش کې به ورته وایې consult a doctor. consult څه ته وایي؟ consult وایي مشورې ته، او یو insult دی. insult څه ته وایي؟ بېعزتۍ ته، یعنې یو کس له بېعزتي ورکول. He is blind. هغه ړوند دی. یعنې که موږ چېرته یو کس یادو چې هغه ړوند دی، یعنې د هغه چې کوم نظر دی هغه کار نه کوي، نو موږ په انګلیش کې سمپل څه ویلی شو؟ He is blind. blind موږ څه ته ویلی شو؟ کله چې د انسان کار نه کوي، یعنې انسان نظر چې کومه دی دا بالکل کار نه کوي، یعنې که ته ورته یو څیز ښیې هغه نه ویني، نو داسې کس ته به موږ څه ویلی شو؟ blind. یعنې چې نظر یې کار نه کوي. I have often constipation. زما اکثر قبضي. یعنې که ته چېرته ډاکټر له لاړ شي او ډاکټر تا نه تپوس وکړي چې تا ته څه مسله ده، نو ته ورته وایې چې زما خو قبض دی یا زما اکثر قبضي، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي I have often constipation. often څه ته وایي؟ often چې کومه دی اکثر، یعنې ډېر وخت، اکثر هر ټایم کې زما چې کومه دی قبضي، نو ته ورته ویلی شي often constipation. often څه ته وایي؟ یعنې زیاتره وخت. او constipation موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ قبض ته ویلی شو.
My digestion is bad. زما هضمه خرابه ده. یعنی ډایجیشن څه ته وي؟ دا هضمې ته وي. که ته چېرته ډاکټر ته وې چې زما هضمه خرابه ده، یعنې زه چې کوم خوراک وکړم هغه نه هضمېږي، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي my digestion is bad. یعنې bad خو خراب ته وي، ډایجیشن هضمې ته وي. He is a chronic fever. نه he has chronic fever. هغه زړه تبه ده. یعنی که ته چېرته کله یو مریض ډاکټر له بوځي او هغه مریض کې چې کومه دی زړه تبه، یعنې یو میاشت نه مخکې یا یو 10 ورځو نه مخکې ته ډاکټر ته وایې چې د هغه زړه تبه ده یا د ده زړه تبه ده، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي he has chronic fever. یعنی chronic fever څه ته وي؟ دا موږ هغې تبې ته وایي چې کله د یو تبه د مخکې نه را روانه وي. I had fever last night. زما پرون شپه تبه وه. یعنې که موږ نه چېرته یو کس تپوس وکړي چې هلکه دا کار دې ولې و، نو که ته ورته وایې چې زما خو پرون شپه تبه وه، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي I had fever last night. fever چې کومه دی تبې ته وي، او last night څه ته وایي موږ چې دا موږ کومه تېره شوې شپه وي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو last night. Cholera has spread in the city. په ښار کې هیزه خوره شوې ده. یعنی هیزه چې کومه ده دا یو بیماري ده، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کالرا. یعنی که ته چېرته یو کس ته ووایې چې هلکه په دې ښار کې چې کومه دی هیزه خوره شوې یا په دې کلي کې خوره شوې ده، خو بیا به تاسو سیټي په ځای باندې ویلیج استعمالوئ. خو بهرحال که ته وایې چې په هیزه په ښار کې خوره شوې ده، نو په انګلیش کې به ویلی شي کالرا has spread in the city. I am feeling feverish. ما ته تبه محسوسیږي. یعنی اکثر وخت کې د څه صورت حالي کله چې یو انسان بیمار شي او هغه وایي چې هلکه ما ته خو داسې محسوسیږي تبه مې ده. یعنی تاسو به په ډېر وخت کې دا کتلي چې کله انسان چې کومه دی بدن ګرم را ګرمي، نو که ته یو کس وایي چې ما ته تبه محسوسیږي، نو هغه په انګلیش کې ویلی شي I am feeling feverish. یعنی feverish څه ته وي؟ دا یو تبې ته ویلی شي. Why are you hoarse؟ ستا مرۍ ولې خرابه ده؟ یعنې که ته چېرته د یو کس وایي چې هلکه زما مرۍ خرابه ده، او بیا دې ته پوښتنه کوي چې ستا چې دا مرۍ کومه ده دا ولې خرابه ده، په څه وجه خرابه ده، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي why are you hoarse. یعنې hoarse څه ته ویلی شي؟ دا چې کله مرۍ خرابه شي. یعنې د انسان چې دا کومه مرۍ چې کله د انسان خرابه شي ده ته ډېر زیات تکلیف وي. نو خدای پاک د انسانان د ټولو بیماریو نه وساتي، خو بهرحال دا مرۍ چې کومه ده دا ډېر زیات تکلیف ورکړي انسان له، ځکه چې کله د انسان مرۍ خرابه شي دا نه اوبه څښلی شي نه خوراک کولی شي. نو کله چې د انسان مرۍ خرابه شي دې لپاره چې کومه دی تاسو ته به ډاکټر دغه درکړي، خو بهرحال دې لپاره چې کومې ګولۍ دي هغه تاسو استعمالولی شئ. خو بهرحال دا سجیشن زه نه در کوم، دا به چې کله ستاسو مرۍ خرابه شي ډاکټر له تاسو لاړ شي هغه به سجیشن درکوي. خو بهرحال مرۍ چې کله د انسان خرابه شي دې ته موږ څه ویل شي هورس. او دې لپاره موږ نور هم ډېر ټکي استعمالولی شو، خو بهرحال تاسو صرف دا زده کوئ. او دې لپاره ما تاسو ته د بیماریانو لپاره سپیسیفیک کلاسونه هم اپلوډ کړي، تاسو هغه هم کتلی شئ. او د بیماریانو سره چې څومره تړلي ټکي دي هغې لپاره ما یو بیله ویډیوګانې جوړې کړي، تاسو تللی شئ چینل ته ویزټ وکئ او هغه هم تاسو په اسانه طریقې سره کتلی شئ او خپله ماشومانو سره خو هم شریکولی شئ. How is she today؟ نن هغه څنګه ده؟ یعنی که ته چېرته یو کس سره میلاو شي او ته د هغه نه په هغه کور کې تپوس کوې چې هلکه هغه نیا دې څنګه ده یا مور دې څنګه ده، موږ کوو که نه تپوس، موږ پښتانه خو د خپل خویندو میندو دا تپوسونه کوو. نو تاسو که چېرته د یو کس نه پوښتنه کوئ چې نن هغه څنګه ده، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ how is he today. sorry not. خو که موږ چېرته کله استعمالو چې کله چې موږ د هلک باره کې تپوس کوو، یعنې د نر باره کې تپوس کوو، موږ به وایي he. how is he today. خو کله چې موږ د ښځې باره کې تپوس کوو، که هغه د موري که خوري که نیایي که whatever څوک هم وي، نو هغې لپاره به بیا موږ استعمالو how is she today. یعنی اسانه طریقې سره دا زده کوي. کله چې تاسو د یو کس نه پوښتنه کوئ، که د یو هلک باره کې تپوس کوئ چې هغه څنګه دی، نو تاسو ورته ویلی شئ how is he today. او که کله چې د یو جینۍ باره کې تپوس کوئ یعنې چې زنانۍ، نو بیا تاسو څه تپوس کولی شئ how is she today. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډېره پیدا اوچته کړي. ملګرو که چېرته بیا هم تاسو ته په څه کې مسلې تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. او ملګرو تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې کلاس تر پایه پورې ګورئ، نو انشاءالله بیا به تاسو ته په دې کې هېڅ قسمه مسله نه وي. او زه امید کوم چې تاسو به د دې کلاسونو نه ډېره پیدا هم اوچته کړي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو.
انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي او ژوندي اوسئ. د الله په امان.